السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو خوب مې لیدلی دی او په خوب کې وینم چې د چرګې بچیم دي او سپینې کوترې هم دي. فلهذا زه چې ورشم دا کوترې رانه والوځي، دا څه حکم، څه معنا یې ده، تعبیر. جناب محترم، اول یوه خبره به خو به درته دا وکړم، زه خوبونو کې تکړه نه یم. نو بس کوشش کوئ خوب داسې چاته بیانوي. دا یو کتاب دی ابن سیرین ته منسوب دی، مشهوره دا ده چې د علامه ابن سیرین رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا لیکلی. نور بې سنده بې حوالې تعبیرونه پکې دي، عام طور سره تقریبا علما د هغې نه دغه ورکوي. ما سره بل دی تعطیر الانام نومې دی، زه هغه ګورم، هغه د دې نه نسبتا لږ مستند دی. خو هغه د ابن سیرین رحمه الله په کتاب کې لیکلی دي چې خوب به هغه چاته بیانوي چې یا ډیر زیات په خوبونو پوی سړی وي او یا تا سره ډیر نږدې ملګری وي. ځکه دا د خوب تعبیر داسې دی لکه د مارغه خپو پورې یو شی نښتی، که چا درته تعبیر وویسته بس همغه رنګې بیا سړي سره په ژوند کې کیږي. خو زه بهرحال تاسو پوښتنه کړې، نو تعطیر الانام لیکلی دي چې کوم سړي په خوب کې کوترې وویني او دی ورسره لوبې کوي، نو بس دی په دې پوه شه چې د ملګري جنکۍ ډېرې دي، نو فلهذا هغوی سره وخت ډېر زیات ضایع کیږي. نو تا خو پکې دا لیدلي چې ما نه والوځي، نو دې نه معلومیږي که چا سره دې څه تعلق وغیره وي نو کیدای شي هغه دې ختم شي، یا دې څه ملګري وي بس هغوی سره دې کیدای شي چې تعلق ختم شي. نو اوس ته وګوره چې ښه ملګري دي او که بېکاره دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.